پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لښته په لاس ولیدو، ډېر په تعدي ورله نږدې ورغلم. ما ویل بچې دلته څه کوي؟ ویلي کاکا زما چیلي ورکې دي، یخني مې کېږي، رانه خپې ورکې دي او غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شانو، بیا یې په واړه نازکه خوله غلي شان. ویلي کاکا یو څادرګۍ دغه خبرې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله. سترګې مې هم د اوښکو ډکې شولې، زر مې د سره خپل څادر راکوز کړو. هغه ماشوم مې پکې ونغوښتو سم چې لمر راوخته ماشوم ګرم شو. ویلې کاکا ځم چې چیلي وګورم. رانه روان شو، خو په تلو تلو کې ویل کاکا که بیا زموږ په لار تېرېدې ما یو زوړ پالتو څادر راوړه. دا ماشوم خو چا بچي و که نه، دا چې سحر کې په چیلو پسې تلو، نازکو ګوتو له قلم پکار و، دله یې د علم هم سغم پکار و. دی به د غره په سر کې څه زده کوي؟ دی چې نامې د بوټو نه زده کوي. زما د قام دغه پښتون بچی به چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي، دی به په نه خبره شر هم کوي، خود به سبله ترخګر جوړېږي. زه دا منم چې دی بې مور او بې پلاره نه دی. کور چې دی بې مور او بې پلاره نه دی، کور هم لري، د غره لمنې ته بې کوره نه دی. خو دغه ګل او ګلالۍ ماشوم چې سحر روان شي د غر سر ته خیږي، د دې ډېر غټ احساس دی. د دې د کلي او د کل ماشومان بس دې په غاړه سکوت لاړ شي. د ده زړه نشته، وایي دی به هېڅ ارمان نه لري، دی چې د ځمکې په سر ګرځي اسمان نه لري. د سپوږمۍ خور ده خو سپېره ده، د دنیاوي دوزخ تېره ده، جاړې به نو مور یې میره ده. جینۍ یوازې د ټول کور کوي کارونه.